سلامونه احترامات الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته. د نن ورځې د درس موضوع مو ده les parties du corps، د بدن غړي. les parties du corps، د بدن غړي. په تیر درس کې مو لومړی برخه وویل، په نیم درس کې دوهمه برخه وایو، او راتلونکي درس کې به انشاءالله دریمه برخه ووایو. le cou، غاړه، غاړه. la pomme d'Adam، la pomme d'Adam، la pomme d'Adam. la pomme d'Adam دغې حصې ته وایي. نو زیاته پښتانه ورونه دي، څوک ورته تورتوړه وایي، څوک ورته خنجرک وایي. نو هر څه چې ورته وایي، خو دغې حصې ته la pomme d'Adam وایي. la pomme d'Adam. les épaules، les épaules، les épaules. اوږې، اوږې. le dos، le dos. ملا یا شا، le dos. le derrière، le derrière، le derrière. le derrière شاته حصې ته وایي. دغه شاته حصه دې ټولې حصې ته le derrière وایي. le nombril، le nombril، le nombril. نوم، نوم ته le nombril وایي. le ventre، le ventre، خېټه. anus یو هډوکي ته وایي، او بیا که چېرې ډېر هډوکي وي les os، les os. هډوکي، anus یو هډوکی، les os هډوکي، یعنې ډېر هډوکو ته les os وایي. په اخره کې دغه درې مثالونه دي. راځئ دغه درې مثالونه به هم ولولو. il a mal au dos، il a mal au dos. هغه د ملا درد لري. elle a un long cou، elle a un long cou. هغه یو اوږده غاړه لري. هغه یو اوږده غاړه لري. il a des os solides، il a des os solides. هغه مضبوط هډوکي لري. په اخره کې د ټولو ورونو څخه هیله کوم، د ټولو ورونو او خویندو څخه، چې په دغه پاس د بدن په غړو کې هر یو مثال جوړ کړئ، او دغه ویډیو لاندې په کمنټونو کې ولیکئ. باقي مو پاک الله سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. د الله Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.